یو ورور د سخیدات په نوم د ایران هیواد څخه پیغام رالیږي او داسې پوښتنه کوي، وایي د اولادونو بندول په کوم صورت کې جایز او په کوم کې ناجایز دي، او د حمل بندول په کومه طریقه صحیح ده. ځینې خلک داسې فکر کوي چې که مې اولادونه ډېر کړله نو څنګه بې روزم او په چیش بې مړوم. مهرباني وکړئ ښاغلي مفتي صاحب په دې هکله معلومات ورکړئ. محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی. اول که یو څوک دا نظریه لري چې دا به دغه ماشومان به سبا څنګه ماړه کم، د دوی لباس او خوراک به د کم ځایه کمه، د مسلمان دپاره دغه عقیده په کار نه ده، بلکې دغه عقیده د کفارو ده. ځکه د رزق ذمهوار الله رب العزت دی. باید په هیڅ صورت کې نه د ځان نه د اولادو نه د ښځې د نفقې او د رزق غم څوک وکړي، ځکه د رزق ذمهوار الله رب العزت دی. خامخا چې الله رب العزت یو چاته ژوند ورکوي نو هغه ته رزق هم ورکوي، لږ یا ډیر. یعنی کثرت د اولادو دا د یو چا په رزق کې خلل و نقصان و کمښت نشي راوستلی. دا یو کفري عقیده ده. باید مسلمان دغسې عقیده په زړه کې ونه ساتي. او بل که یو څوک په دې خاطر خپل اولاد بندوي، د دغه ښځې حمل بندوي چې ماشومان یې پرله پسې پیدا کیږي او دغه ماشومان یې ضعیفه وي، او یا دغه ښځه دوامداره مریضه وي یا د مرګ خطره وي، نو په دغه دوو صورتو کې حمل بندول دا جواز لري. او بله دا پوښتنه کړې ده چې د حمل بندول په کومه ذریعه باندې جواز لري. یعنی بعضې چې اولاد بندوي د ډیر اولاد وروسته په اپریشن باندې د دغه زنانې دغه رحم غورځوي، او یا د بوغۍ په واسطه باندې حمل بندوي، او یا د دوا په سبب باندې حمل بندوي. نو محترمه، دغه اول جزء جواز نه لري چې د یوې ښځې رحم دغه بچه‌دانۍ د اپریشن په سبب باندې غورځوي. دا په هیڅ صورت کې جواز نه لري او دغه کار حرام دی. او بل حمل بندول د بوغۍ په سبب باندې ادب دی وي او یا د دوا په سبب باندې، دا بالکل جائز دی. احسن الفتاوا شپږم ټوک او صفحه 376.